عبدالغني برادر او امیر خان متقي د ابراهیم رئیسي په جنازه کې ګډون کوي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. تصنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د سید ابراهیم رئیسي او نورو ایرانی چارواکو په جنازه کې د ګډون لپاره ایران ته ځي. نوموړی خبري اژانس سه شنبه د غبرګولي په لومړی په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې له دغو دوو طالب چارواکو سره یو پلاوی هم ایران ته سفر کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي د یکشنبې په ورځ د ایران په شمال لویدیځ کې د چورلکې لویدو په پیښه کې مړه شول. د راپورونو په حواله دا چارواکي به را روانه پنجشنبه په مشهد کې ښخ کړل شي. پرون امیر خان متقي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د سیمه‌ییزو همکاریو پراختیا کې د دغه هیواد د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر رول ارزښتناک بللی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښه جاري